ښه د یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی. هغه سوال دا دی چې وایي زه استاذ یم سکول کې او زه ټیوشن هم پړاوم، نو یو دوه ماشومانان دي چې هغوی ته زه سبق ښیم او چې کله ما د هغوی نه پیسې واخیستې میاشت په اخره کې، نو ما ته پته ولګوي چې د هغوی پلار په بینک کې کار کوي او هغه سودي بینک دی. نو دا پیسې زما دپاره روا دي او که ناروا دي؟ خصوصا وی د ابوبکر صدیق هغه کیسه چې د رضی الله عنه کله چې هغه حرامو خوړو مسي چرې وکړو واپس یې الټې وکړي، نو د هغه کیسې په رڼا کې ما ته داسې ښکاري الله علم چې دا به روا نه وي زما دپاره، ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کار څنګه کړی نو زموږ دپاره به دا څنګه روا شي؟ جواب اول ګوره دا مسله ده کې ما څو پیرې دا مسلې ذکر کړې دي او په څو ځایونو کې هم ذکر کړې ده چې هغه سړی چې د هغه مال مختلط وي. مختلط مال څه ته وایي؟ چې هغې کې حرام وي او حلال وي، نو د ده سره معاملات تعامل کول جایز دي. او دلیل پې دا دی لکه رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د یهودو سره مشرکانو سره معاملات راغلي دي، تجارتونه کړي دي، هغوی به سود هم کوي او د سود نه علاوه نور هم د هغوی حرامې طریقې وي. نو دا خو چا یقیني نشي ویلی چې د یهودیانو مال ټول حلال دی؟ چا ویلی شو ده؟ حالانکه قرآن کې الله د یهودو غټ مرض دا ذکر کړی دی چې دا سودخواره دي، دا په قرآن کې ذکر دی. نو ولې رسول صلی الله علیه وسلم ته دې پته نه وه یا صحابه کرامو ته دې پته نه وه؟ نو د کوم سړي چې مال ګډوډي څه پکې حلالي څه پکې حرامي، نو د دوی سره معامله کول جایز دي. بعض علماو دا ویلي دي وی غوره دا ده چې معامله ورسره ونه کړي چې خبره د شک نه وشي. هغوی داسې نه دي ویلي چې حرام دي کول معامله، وی غوره دا ده ځکه چې دا شریعت کې یو قانون دی چې یو خبره ته په شک کې اچي هغه پرېږده او هغه کار وکړه چې تا په شک کې نه اچوي. چې اوس دا خبره تا په شک کې اچېره چې پته نه شي دا به ما حلال کړي که دا به ما حرام کړي، زه به ګناهګار یم که نه به، نو دې نه ښه دا ده چې بس د دې سړي سره تعامل مه کوه. تا ته پته وي چې دی حرام خور هم دی او صحیح د حلال مال هم شته، خو که چا ورسره څه معامله راله نو جایز ده، څه حرج پکې نشته. دویم هغه سړی چې د هغه مال خالص حرام دی، بای کې حلال د سره شتي ده، نو اوس به موږ د دې مال ته ګورو. د یاده کې دا مسله زموږ ټولو لپاره اهمه، ځکه چې د دنیا دا ژوند بغیر د تعامل نه خو نه تېرېږي چې زه په ګوټ کې ناست یم او زما د چا سره څه معامله نه راځي. لازم به زموږ د خلکو سره څه راځي؟ معاملات راځي. هغه معاملات چې زموږ د چا سره راځي څوک به پکې داسې چې د هغه ټول مال به حلالي، څوک به داسې چې ټول مال به حرامي، او څوک به داسې چې څه به حلالي او څه به حرامي. نو څه به حلالي څه به حرامي د هغې وضاحت کوو شو. اوس چې ټول مال حرام دی د سره به څه کړي؟ نو اوس موږ د دې مال ته ګورو. ګوره حرام مال په دوه قسمه، یو هغه چې د دې دا مال حرامي په اعتبار د ذات، مثال شراب په اعتبار د ذات حرام دی، یا د خنزیر غوښه، یا یو شی د چا نه په زور اخیستی شوی، لکه د یو کس سره مال دی او دا پیسې هغه د یو چا نه پټې کړي دي یا په زور زبردستۍ تې اخیستې دي، نو دلته د دې مال ذات حرام دی. زما په دې خبره ګوره پوهېږي که نه پوهېږي؟ بعضو ته چې زه وګورم چې را سر کړی داسې داسې کیسه کې دی بله دنیا کې دی ورسېدی فکر دا مال په اعتبار د ذات حرام دی، ځکه چې ده پټ کړی دی یا ده د چا نه په زور اخیستی دی، نو د ده سره خو ته هېڅ تعامل نشي کولی، دا مال ته د ده نه نشي اخیستی. څنګه؟ ګوره ته د یو چا سره کاروبار کوي
نوکري هغه ته نه تنخوا درکوي او د ده سره چې دا کم مال دی دا حرام دی سوچه او بیا حرام دی چې دی چې د دا مال د بل چا نه قبضه کړی دی د بل چا نه قبضه کړی دا مال اصلا دی حرام ذات حرام دی دا د ته نشي اخیستی ځکه چې ته خو پردی مال لري اوس یې پوه شوې که نه ده خو د چا نه پټ کړی دی نو دا مال خو د ده نه دی چې تالی درکوي نو ته دې څنګه لي دویم قسم هغه دی چې هغه مال حرام دی د کسب د لاسه یعنی طریقه د ګټلو یې ناروا ده طریقه د ګټلو یې ناروا ده لکه یو سړی دی نشي خرڅوي نشه چې دی خرڅه کي ده ته پیسې میلاویږي اوس دلته د پیسو د ګټلو طریقه ناروا ده نورې دا پیسې ګورې د چا نه په زور زبردستۍ نه دي اخیستي نه دا پیسې په اعتبار د ذات حرامي دا خو پاکې حلالې دي خو د ده دپاره حرامې ولې شوې طریقه د ګټې دا حرامو لکه یو سړی د سودي معامله کوي یو چا له قرض ورکړو چې دا وله 1000 روپۍ ما له به راکې 1200 دا 200 روپۍ د دې د ګټلو د طریقه چې دی هغه ناروا ده یا یو سړی دی هغه ډمتوب کوي سندرې وایي ګډېږي را ګډېږي یا زنانه ده یا یو فحاش انسان دی والعیاذ بالله او په دې هغه پیسې ګټي بغیر د غلا نه بغیر د دوکې نه بغیر د چا د وهلو ټکولو نه هغه دا پیسې نو اوس دا مال حرام دی صرف په هغه چا باندې چا چې ګټلی دی ورسېدی که نه اوس که دی بل چاله ورکوي په یو مباح طریقې باندې نو هغه بل کس له خو جایز دی حلال دی د هغه دپاره مثال یو سړی دی ته د هغه سره کار کړي په تنخوا باندې وروسته پته درته ولګېده چېرې دا سړی خو دا کومې پیسې چې ګټي دا خو دی په نشو تماشو ګټي صحیح ده دا پیسې په هغه باندې حرامې دي ځکه چې هغه په ناروا طریقې سره ګټي خو چې تا له کله دا پیسې دی درکوي نو دا په مباح طریقې سره درکوي ځکه چې تا سره اتفاق کړی چې دومره به ته ما سره کار کې تا ته به د میاشت په اخره کې دومره پیسې میلاویږي ورسېدی پې که نه موږ په مثال داسې ورکولی شو لکه اوس تا یو ملګری دی او هغه تاله تحفه درکړه دا تحفه چې د په کومو پیسو اخیستې ده هغه پیسې د په ناروا طریقې سره ګټلي دي ناروا طریقې سره ګټلي دي خو لکه په اعتبار د ذات هغه شی حرام نه دی نو ستا دپاره دا هدیه څه ده جایز دی ځکه چې تا ته خو په روا طریقې راواوړې دی که او دا پیسې د هغه وي اگر که په ناروا طریقې سره ګټلي دي بل مثال پې وایه یو سړی دی په خپله ښځه باندې خرچه کوي او په خاوند لازم دی چې په ښځه باندې خرچه وکړي او دا سړی د کومې پیسې چې دی ګټي دا دی په سودي معاملاتو ګټي نو دې ښځې له دا پیسې اخیسته روا دي که نه روا روا دي ولې ځکه چې هغې ته خو په صحیح طریقې راوړي که نه اگر که دې سړي ګټلي په ناروا طریقې څه وایم چې ګور تاسو پوه شوي یو که نه وي پوه شوي ځکه چې ما چې له 2 قسمه ذکر کړو په دې کې ټولې مسلې دننه راغلي لکه اوس یو سړی دی په دروغو قسمونه وخوړو ظلم او زیاتۍ وکړو د یو چا ځمکه یې واخیسته دا ځمکه د ده شوه تاسو څه وایئ دا ځمکه نه شوه تاسو ټولو داسې وي امید دی چې موږ کې به چا سره دا مسله نه راغلي دا ځمکه د ده نه شوه بیا یې ته علي اخیستی شي دي ولې دا ځمکه په اعتبار د ذات حرامه ده او هغه خو ده نه ده خو پردی مال خرڅوي نو ته دې څنګه لي مارکیټ ته ته ووتې یو غل دې ولیدو هغه موبایل یې خرڅوي را شعر دا خو ډېر ارزاني بعض کسان په دې پسې ګرځي هغه د هغه دی نه ته دې څنګه لي ښه
او ته مارکیټ ته ووتې او یو سړی موبایلو کې سندرې ډکوي فلمونه ډکوي په دې د پیسې اخلي او بیا ستا د ده سره څه معامله راله او ستا پیسې کېدې دا پیسې ته اخیستی شي که نه شي اخیستی اخیستی شي ځکه چې صحیح د هغه د ګټلو طریقه ناروا وه خو تا ته په روا طریقې سره راوړي ځکه چې تا خو د هغه سره یو مباح کار کړی دی نو خلاصه دا شوه چې دې استاذ ته موږ دا وایو چې ستا دپاره د دې بچو او د دې ماشومانانو پیس اخیسته حرام دي روا دي اگر که پلار د هغه د پیسې په ناروا طریقې سره ګټي په سود باندې اوس دلته یو سړی موږ ته دا وایي چې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولې الټۍ کولې دا مسله ده او دا روایت په صحیح بخاري کې دی چې خلاصې دا ده عایشه رضی الله عنها وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو خادم و یو مری و هغه به دله ټکس ورکو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به کله ناکله د هغې نه چې به کله به ترې واخیستو بیا به ترې وخوړو یو ورځ د ځان سره څه شی راوړو د خوراک او ابوبکر صدیق له ورکړو نو هغه ته لږ هغه وخوړو نو دې هلک ورته ویل ته پته شتي دا څه دي هغه وی نه وی كنت تکهنت لانسان فی الجاهلیه د جاهلیت په دور کې کله چې اسلام نه و راغلی ما کهانت کو کاهن خو پیژنې که نه هغه قسمتونه چې بیانوي ترویتي نجومي پالګر دا ټول یو پارټي ده او ما له کهانت راتون وګورئ یعنی مهارت مې نه و په دې کې خو یو کس راغی هغه له مې هسې دوکه ورکړه او همدقه طریقه نن سبا هم چلېږي یو کس راغی هسې مې دوکه را دوکه کړو نو هغه ماله دا څه راکړي دا کوم چې ما تاله درکړو یا دغه پیسې ماله راکړې وو هغه ما دغه هغې تاله دا راوړو فهذا الذي اکلت منه نو دا هغه څه دي چې تا چې خوراک وکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ګوته په دې مرۍ کې دننه کړه الټۍ وکړه هغه واپس راوویستو نو اوس دلته یو سړی په موږ اعتراض کولی شي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خو دا مال په روا طریقې سره وړېدلی دی که نه دا مال خو دته په روا طریقې سره وړېدلی اگر که دې سړي په ناروا طریقې ګټلی نو بیا ولې ابوبکر صدیق الټۍ کولی نه جواب د هغې دا دی چې دا د هغه تقوا او دینداري وه لکه یو کار ګوره کله نه کله په شریعت کې مباح او روی خو یو پرهیزګار انسان ته بیا هم ځان لرې ساتي نو د هغې به دا مطلب نه چې دا کار حرام شو ځکه چې دا پلانې پرهیزګار ته ځان لرې ساتي لکه اوس تا د یو سړي سره معامله راغله هغه سودخور دی او دا پیسې چې کوم ستا حق کېږي دا دې ته اخیستی شي خو د پرهیزګارۍ د یو سړي د عالمي چې هغه تقوا دومره بهترینه تقوا ده چې هغه یاره بس لرې کوئ چې د سود پیسې دې پرېږدوئ نو دا اوس صحیح ده د هغه خپله تقوا ده خو د دې دا مطلب نه شو چې دا پیسې اخیستل ناروا دي تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کار ولې کړی دی دا د هغه تقوا مینې هغه ځان د دې نه لرې ساتو دا یې نه غوښته چې زما خېټې ته داسې څه لاړ شي چې زه د هغې په باره کې شک کړم خو د دې دا مطلب نه شو چې دې داسې قسمه مال اخیسته ناروا دي او سبحان الله د هغه خلکو دا تقوا وه او راشه نن سبا د دې بعضو د حالاتو ته وګوره والله که په حلال او په حرام کې فرق کوي هېڅ پروا یې نشته چې دا څه چې ما خېټې ته واچول دا څه چې زه خورم دا څه چې زه کوم تا به روا یې او که نه به یې روا او له بیا په دې مسافرو کې خو بعضو پکې د مسافرۍ د لاسه ډېر څه ځان ته روا کړي دي مسافر دی غریب نو غریب مسافر دپاره ډېر روا کارونه ډېر ناروا کارونه د دپاره روا شو ولې ویسي چل دی مسافر دی کمپنۍ والا سره دوکه بعضو دپاره روا شوي ده هغه د ذهن مطابق بعضو د عربو مال دی یعنی صرف په د عجمو مال نه خوري د عربو اخره دوکې دړکې کوه بعضو د کمپنۍ سامان دی نو بهر به ځان د حرامو نه ساتي خو د کمپنۍ په سامان کې ورځه او داسې پسې بیا ځه ما ته پته نه شي چې دا خلک
یعنې زه ګوره په داسې کسانو ډېر سخت خفه شم چې یو سړی مور پلار یې پرېښودي، ښځه ترې ملکې پاتې، بچي ترې پاتې او سخته تېرۍ، نتیجه دا راووته چې دی حرام خوري. دومره دې ځان ستړی کړو خو د هغې نتیجه دا راووته چې تا حرام خوړو او په حرامو کې واقع. نو د الله نه یره پکار ده، د الله نه یره پکار ده. خیر دی که سته پیسې لږې وګټې چې هغه حلالې وګټې او د دې حرامو یعنې سبحان الله په سلفو کې د یو چا نه تپوس وشو، دې خبرې ته سوچ وکړئ. په سلفو کې د یو چا نه تپوس وشو، وایي د دنیا په دې حقیقت مې پوه وکړه. نو هغه ورته وویلي اوږده خبره وکړم که لنډه؟ هغه ورته وویلي لنډه به ښایي. لنډ نصیحت دی چې د زړه ته کوش. وی دنیا حرام عذاب دی او حلال حساب دی. بس دغه دنیا ده حرامي عذاب دی او حلالي حساب دی. یعنی الله به رسر دا ته چې کوم حلال ګټې الله رسر د دې حساب کوي. حدیث کې راځي کنه چې له کوم ځای نه دې ګټلی دی په کوم ځای دې لګولی دی، دی د حلالو حال دی، نو د حرامو به څه حال دی؟ د دې دنیا دپاره ځان تباه کول، خپل بچي تباه کول، خپل دین تباه کول، خپل آخرت تباه کول، دا د کوم ځای هوښیارتوب شو چې هغه دنیا چې هغه حلال هم داسې نه دي چې زه دا پیسې خو زه حلالې ګټم او مزې دي، د دې حلالو به سره هم حساب کېږي. نو چې د حلالو حساب کېږي نو د حرامو په باره کې دې څه خیال دی؟ دې به حساب نه کېږي. ډېر احتیاط کوئ، پاکه خورئ او پاکه خوروئ په بچو، په ملګرو، په خپلوانو. الله رب العزت به تعالی په دې پاک حلال مال کې چې دې برکت واچي. د بعضو عوامو دا خبره ډېره غلطه د شریعت خلاف، وي په حلالو پسې به حلال شي. دا چا ویلي؟ یعنی مطلب دا شو چې څومره خلکو له الله رزق پراخه کړی دی په دنیا کې، دوی په کومو پیسو کې لګیا دي؟ دوی په حرامو کې لګیا دي. ځکه چې د مطلب دا دی چې په حلالو کې کېدی نه شي چې د یو سړي رزق دې پراخه شي، ځکه چې هلته هغه وي په حلالو پسې به حلال شي، او بعض پکې لا وي په حرامو به په حرام شي. الله اکبر. دې جهالت ته وګوره، په حرام به په حرام شي. چا ویلي په حرام شي؟ د ذلت ژوند په دنیا او په آخرت کې. ورب الکعبه موږ په خپلو سترګو لیدلي دي داسې خلک چې د آخرت هغه ذلت خو الله ته معلوم دی چې هغه به څه ذلت وي، خو د دنیا ذلت یې موږ لیدلی چې کوم ذلت د هغوی به برخه دی، سره د دې چې پیسې ورسره ډېرې زیاتې دي. نو الله دې موږ د حرامو نه وساتي. او هغه دعا بل اوس موږ ذکر کړې وه، څه دعا وه؟ اللهم اکفني بحلالک عن حرامک. یا الله ما له دومره حلال راکه چې زه د حرامو نه بچ پاتې شم. نو الله دې موږ له دومره حلال راکي چې زموږ حرامو ته ضرورت را نه شي، او الله رب العزت دې موږ د حرامو نه لرې ساتي. بعض وایي غریبي ده. نو زه ما ته ورځ یو کس د بهر ملکونو نه رینګ وکړو، وایي زه ځان له کوره لم او د هغې دپاره چې زه کوم قرض رالم بینک نه، نو د هغې به زه فایده ورکوم. او هغوی ما له دا کور وسلي دومره ډالرې دي، بیا به زه دومره ورکوم. نو ما دا خو سود کې راسي، ته قرض والی واپس ډېر وکړي. ویل هلته زموږ حالات هم ښه نه دي، او دلته یو مفتي صاحب اجازت ورکړی دی. د پاکستان هغه مشهور مبلغ دی، هغه تقریرونه چې کوي، تقریرونه کې مولا نه دی، نوم یې نه علم، هغه نه چا تپوس کړی دی چې د سود دا مسله څه ده، هم د هغه نه د انګریزانو په ملک کې تپوس کړی دی. نو هغه د خپه په دې خپه باندې اچولي دي داسې لکه دغه په سټایل کې چې سړی تکبر کوي که نه. وی ګوره
مسله د سود په اخیستو کې ده، په ورکولو کې نه ده. اورېدلی هم دی که نه؟ وهم پېژنده که نه؟ خلکو چې د اوس پورې غټ دغه جوړ کړی وي پاکستان کې دنه بل غټ مولای نشته. زه ته په الله قسم خورم د الله په کور کې ناست یم چې زما په دې جسم باندې ویښته ودرېږي د الله بنده را څوک څه ګړې وړې دي شروع کړي. اوس که چېرته داسې باریک مسله وی اختلافي، زه موږ وایو چې مسله هسې اختلافي، د سود دا مسله خو ماشوم هم پېژني. خو مشکل دا دی چې دته چې را مخامخ کم ناست دي نو دوی کې کیدی شي د بعضو دا معاملې نو مولانا صاحب نه غواړي چې د دوی زړونه خفه کړي. نو د هغوی دپاره پکې لاره څه وویسته چې مسله په څه کې ده؟ اخیستو کې ده، ورکولو کې نه ده. مطلب دا شو لکه ما تا نه قرض واخیستو 1000 روپۍ، ته ما ته وایې چې دا 1000 به ماله 1200 واپس راکړي. نو اوس ناروا کار ما ورته اتفاق وکړو چې صحیح شو، تا هم دسخط وکړو ما هم دسخط وکړو. نو هغه یار وایي چې دې ځای کې اوس ناروا څوک دی؟ د چا چې قرض ورکړی دی خو دې کوم چې ورسره په دې عقد باندې دسخط وکړو چې صحیح ده زه به 200 پکې زیاتي در کومه، دته څه مشکل هغه نشته. نو لارې صفا کړه. ځکه چې ته په هغه ملکونو کې اوسېږي، ځان له کوره لې ځان له دوکانه لې، نو ته خو ورکولو والا کې که نه اخیستلو والا کې. نو هغه وایي چې مشکل په ورکولو کې نه دی، په اخیستلو کې دی. وکې چا بیا دا تپوس کړی چې موږ اخیستلو والا کې یو، د دې به څه حکم وي؟ کېدای شي هغه له به کوم بیا یو نرۍ لار راوتی وي بله. د الله نه یره پکار ده. نو هغه کس ما ته دا وایي چې غریبي ده زمونږ، دا دومره ډالرې موږ د کوم ځای نه را پیدا کړو؟ کورلو هلته سیکل یا ګاډی څه شی نه دی. نو ما ورته دا ووایي او وی مولوي صاحب راغلی و هغه پکې ووایي چې دا کې یاره ما دغه مولوي صاحب که چېرته میلاو شو نو دا تپوس به دې زما دپاره وکړي چې د الله په شریعت کې دا فرق په کوم ځای کې راغلی دی چې دا مسله د غریبانو دپاره ده او دا د مالدارانو دپاره ده. او امتحان خو اصل دا دی چې ته غریب یې او په یو مسله کې ته ضرورت راشي. مالدار ته خو ضرورت نه راځي، نو ته د مالدار دپاره حرام، هغه ته خو ضرورت نه راځي. مالدار ته د سود ضرورت نه راځي، ولې؟ پیسې ورسره شتي. خو دا چې قرض واخلم او بیا ورله پیدا ورکوم د دې زیات ضرورت چا ته راځي؟ غریب ته راځي. نو ته خو وایي چې غریب دپاره روا شو، نو حرام چا دپاره دی؟ نو ډېر احتیاط کوئ، خصوصا د نن سبا د انټرنیټ دا فتوی نه دي، د دې نه ځان لرې ساتئ. بل ورځ یو ملګري ناشنا یو خپله تجربه شیر کړه موږ سره، یو ګروپ ته د علماو، نو په هغې کې هغه یو تجربه شیر کړه. وي ګوره هسې وي ما د ګوګل کې معلومات کول د دغه په باره کې د ګوره کوم پیغمبر یاد کړو، زما د ذهن نه د پیغمبر نوم ووتو. یو پیغمبر یاد کړو چې یونس علیه السلام و که یوسف علیه السلام. نو په یو ځای کې جواب دا راووت، هغو موږ سرچ بټن ووایو چې څه جاخې راووتې. اوس دا الله ته پته ده او د الله نه بعد بیا علماو ته پته ده چې دې کې صحیح کم یو دي او دې کې غلط کم، او د عامو خلکو کار څه دی؟ پیسټ بیا څه کوپي، د دې ځای نه یې راواله په بل ځای کې ولېږه. جی ګوګل شیخ ګوګل والا جواب را هغه په هغې کې هغه یو جواب دا را پیدا کړو چې یونس علیه السلام دا صحابي دی او دی د رسول وسلم سره پاتې شوی دی او دی داسې او دی داسې. هسې هغه دې لپاره ولګوي چې لکه د دې باره کې خلکو ته ووایي چې د الله بندګانو دین د دې ځایونو نه اخیستی کېږي. یو رسمي ځای دی، پاڼه ده انټرنیټ باندې، یو ویب سایټ دی چې یقیني د هغې پته ده، هلته کې سړی معلومات واري څه خبره نه. خو ته چې ګوګل کې سرچ وکړې په دې کې وچ او لامده ټول لازم. نو ډېر احتیاط کوئ. دین د ګوګل نه زده کېږي، یا د ته دا چې په فیسبوک کې به سرچ وکړې یا په ټیک ټاک کې چې راشه دې کې او مسله راوځي. نو چې بیا که هر سره ووتو دی خو یو دویمه ده، لکه اوس یو سړی دی هغه ته د سود ضرورت دی، صحیح شو، او ده د دې مسلې سرچ وکړو
په سرچ کې دا خو دنیا ده، څوک د الله نه یېرېږي څوک نه یېرېږي. د یو کس بیان پکې راووتو وي دا کار روا دی، هلته د ده ورته ضرورت دی، دی بس واضح ده چې دی به وایي چې حق پرست ملا خو مې نن را پیدا کړو. د اوسه پورې خو دا قیمتي کاڼی زمونږ نه غایب و، هغه دی وی چې روان. نو ډېر احتیاط کوئ، ډېر دا مسلې د دین دي، دا مسلې د اسلام سره تعلق ساتي، نو په دې کې به ګپ نه لګوئ. الله دې موږ د حرامو نه وساتي.